امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړی دی. یو زنانه وا مشرکانو جیل ته واچوله. اسی ډېرې زنانه د مؤمنانو هغه ټیم کې جیل ته اچولې شوي دي. مؤمنانو جیل ته واچوله، خپو کې بیړې دي. الله سبحانه وتعالی کارونو ته ګوره، په دغې ټیم کې الله د دې دا بیړې ماتې کړې، دا زنځیرونه یې مات شولو. شپه وه او دی چې بوتلې مو د نبي صلی الله علیه وسلم اوښ ورسره و. نو هغه چې دې ځان خلاص کو، خلک غافل و، شپه یې ودرېږي. نو د هغې چېرته دا ګمان و چې الله سبحانه وتعالی به د دې سره داسې مدد کوي. دي همغه اوښه راونیولو، په هغې باندې کېناسته، په تیزۍ باندې راوتلو. په لاره کې دا نظر وکړلو، ویل که زه چېرته کې مکې ته سالمه روغه ورسېدم مدینې ته، نو زه به دا اوښه د الله رب العالمین دپاره حلالوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله راورسېده، نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شولو. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الله رسوله، ما خو داسې نظر کړی دی ستا د اوښې په باره کې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بئس ما جازیته، ویل دا خو ډېر بده بدله ته دې له ورکړې، د دې په وجه باندې الله رب العالمین د کافرانو نه راخلاصه کړي او دا نظر دې کړی چې زه به دا حلالوم. دا خو ډېره بده بدله ده. خو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا نظر لابن آدم فیما لا یملک، انسان له په هغه څه کې نظر صحیح نه دی چې د هغې مالک نه وي او دا وایي چې یاره زه به دا نظر کوم، دا به قربانوم. خلک وایي پردی بوساړي خیرات دی. څوک پردی ښځې له طلاق ورکولی شي؟ نشي ورکولی. تا سره یو شیز نشته، ورته وایي یاره دا د الله دپاره بس ما قرباني کړلو. پردی غوا ده، ورته وایي چې د الله دپاره بس ما ومنله. خو پردی ده، په هغې کې ستاسو اختیار دی. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا اوښه خو زما ده، دا خو ستا نه ده، دې کې ستا نظر صحیح کېږي نه.